نن دوشنبه ده د ماسپښین 2 بجې باندې د اسداباد په 3 مناهی کې د یارګل ساحه ده چې البته د سړک لاندې هم ځینې کلي شته دی او د سړک د پاسه هم ځینې کلي موقعیت لري. تر اوسه پورې دغه معلومه ده چې بیا هم هوایي برید ترسره شوی دی د ملکي خلکو په کورونو. دغه کور کې زموږ یو تعداد خویندې ماشومان چې دي دا روغتون ته په مغه لومړنۍ مرحله کې وړل شوي دي. تر دې دمه معلوم نه دی چې په دغه برید کې یا په دغه هوایي بمبار کې زموږ څومره هیوادوالو ته مرګ ژوبله اوښتې ده، خو سمدستي له بمبار وروسته موږ دغه ساحې ته راورسېدلو. لا اوس هم د توف اندېښنونه چې دي دا ادامه لري. یوازې دغه کور باندې دلته مرمۍ برید نه دی شوی، بلکې دلته شاوخوا د دې ساحې په 20 کیلومترۍ کې د پاشل شوی هوایي برید ترسره شوی دی. بېلابېلو کورونو کې ماشومان او زنانه او همداراز دغه سپین ږیري ټپیان او شهیدان دي، خو دقیق ارقام نه دي معلوم چې واقعا په دغه برید کې زموږ څومره ملکي خلکو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. دا په داسې حال کې ده چې تر اوسه په کونړ کې ځایي مسؤلینو دا نه ده تایید کړې چې آیا برید چا کړی دی، خو دا د ویلو ده چې وړاندې تر دې هم په کونړ کې د پاکستان د پوځي رژیم له لورې هوایي برید ترسره شوی و چې زموږ ګڼو هیوادوالو ته یې مرګ ژوبله اړولې وه چې په دغه مرګ ژوبله کې ماشومان سیاسري او سپین ږیري شامل وو.